تازه خبر له تورخم څخه په تورخم کې د طالبانو او پاکستاني پوله ساتونکو ځواکونو ترمنځ نښته روانه ده. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. له تورخم څخه را رسېدلي راپورونه وایي چې په دغه سیمه کې یو ځل بیا د طالبانو او پاکستاني پوله ساتو ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. ځایي سرچینې وایي چې په دغه نښته کې دواړو لوریو ته درانه مالي زیانونه اوښتي. تر اوسه د دغه نښتې د تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبې په ورځ د طالبانو او پاکستاني چارواکو ترمنځ د تورخم د دروازې د خلاصون په اړه خبرې هم شوې وي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا مو په الله سپارم. ښې چارې.